الله تعالی فرمایي چې یرید الله بكم اليسر، یرید اراده لري الله خدای پاک بكم په تسر مؤمنانو اليسر د اسانی، ولا یرید بكم العسر، ولا یرید اراده نه لري د الله بكم په تسر مؤمنانو العسر د سختی. الله پاک په دې باندې هیڅ دشواري او سختی نه راولي. دا روژه چې دا هم اسانه ده ورته استولي، خدای دې دونه سهولات یې پکښې کې فرمایلي دي چې مریض خلاص دی، ناجوړه خلاص دی، او هغه مسلوب الطاقته شیخ فاني هغه خلاص دی، ادي فدیه به ورلره ورکړي، او نور بیا نورې ورځې روژې ونه شي. دا نور ورځې روژې چې الله پاک وایي ته چې د روژې څه ماسې وکړم په سفر کې وخورې په مرض کې وخورې بیا یې ونه شي، دا خو یو اساني سوه درلره، دا د انعامه تا فایده واخیستله. بل ولتکملو العدته چې ته چې پوره کړې العدته هغه حساب د روژې پوره کړې، نو خو روژه دېرش وه یا 29 وه، تا چې یو څه خوړلي خو هغه حساب دې کم سو، چې بیا نور ورځې ونه سي نو هغه حساب په پوره سو. بل ولتکبروا الله چې ته چې په لویي باندې یاد کړې الله خدای پاک باره به د الله پاک لویستی شي وزرته شي واسه چې الله څونه لوی دی، څونه واسع الرحمت دی، پراخ رحمت دی، چې هر شته په مشکلاتو کې سي، په سفر په مرض کې سي، الله جواز کوي بیا نور ورځې ونه سي وسي وخور. تاسو به لوی د الله پاک بیان کړي علی ما هداکم، علامه پر هغه څه هدا چې شعوري چې کوم تاسو ته چې دغه د نور ورځو بدلا ده چې بیا په نور ورځو کې ونه سي. ولعلکم تشکرون، او شاید چې تاسو تشکرون شکر ادا کړئ د الله پاک په عبادت کولو سره، د عبادت ته غاړه وروړئ، معنا خپل ځان ورته تسلیم کړئ، باره به جنو د الله پاک شکر ادا کړئ. فقط د خولې شکر نه دی چې معنا سره یوازې په خوله باندې شکر الحمدلله ووایي، بلا د خدای پاک د انعاماتو شکر ادا شي، هغه نه دی. ولعل شاید چې کوم تاسې تشکرون شکر ادا کوي په عبادت کولو سره. نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا مخکې الله تعالی د روژې حکم بیان کړي چې روژه پر دې مؤمنانو باندې فرض ده لکه پر نور امتو چې فرض وه. د مسافر و د مریض حکم یې بیان کړي چې هغه د وزن استثنا دی، هغه یې خوړلی شي مګر ګر سره چټي نه لري چې ګر سره د رخصت شي، بیا به په نورو ورځو کې د هغو قضا راوړي. مګر د روژې فرضیت په صدر اسلام کې دا رقم راغلی چې کیفیت یې دا رقم و چې د ماښام تر لمانځه وروسته خو روژه مات کېږي. که چیرې تر دغه افطار وروسته څوک بیده سوی وای بیا نو وروسته خوراک نه ورته روا، بیا به درجه بل له ماښام پورې د روژه نیولی، یا یې د ماخستن لمونځ کړی وای د ماخستن تر لمانځه وروسته هم بیا دته خوراک نه وروا، که د لمانځه وروسته سوی وای او که بیده سوی وای بیا راکښېنستلی بیا د خوراک نسو کولی. نو په دې حکم کې چې اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه رقم عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه دغو دوو ته دا خبره پېښه سوله چې دواړو تر بېدېدو وروسته د خپلې ښځې سره نژدېکت وکړي، بیده سوي وه. نو چې نژدېکت یې وکړي دا خو حرام کار خو ناروا ورلره. د هغه رقم حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه هغه چې بیا د ورځې کار کاوه چې
خپل کور ته رالی چې افطار د لاسم نه وکړي افطار هغه برای سترګې ته لچېرې سوي بیده سو نو برای په دا شپه خوراک نه وکړي دا بل ورځ ډېر په تکلیف ورځ یې تېره کړه. په بل روایت کې راځي د بخاري چې قیس ابن سرمه چې د سرمه زوی دی د هغه هم کارګر قیس ابن سرمه دا مخکې حدیث کې سرمه و په خپله چې ما دا ورځ په مشکلاتو کې تېره کړه. پلار چې و هغه هم کور ته چې راغلی ښځې چې د روژه ماته لپاره شی شته که نشته هغې ورته اوس شی نشته زه باید مطالبه وکړم وبه ګورم پیدا به کړم. ښځه په طلب پسې سو دی ستړی و د ګرده ورځ زموږ هم دغه رقم چې څوک ستړی ژر خوب ورلره ورځي هغه چې راتله دی بېده سوی هغه چې راله باره نو اوس ته بېده سوی نو خوراک یې نه وکړي دا بل ورځ چې د غرمې خوا راتله د ستړیا او د لوږې څخه باره بې سده سو بیا ستیا پکړه. نو د هغو دوو ګوره مشکلات د بدن بې ستیا ته نږدې سو له ستړیا یې وه دا نور دوه چې دي ته ګوره په ګناه کې واقع سول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او عدي بن حاتم دا دوه د نبي علیه السلام حضور ته راله تشریف یې راوړی باره ویل چې اوس موږ به الله پاک ته عذر پیش کړو زموږ عذر به الله قبول کړي که بیا نه کړي قبول زموږ توبه به قبوله کړي که بیا نه کړي قبوله زموږ څخه دغسې کار وسو چې د بجېدو وروسته خوراک او د ښځو سره نژکت شنګ دا ناجایز دی او زموږ څه وسول نو الله به زموږ توبه قبوله کړي که بیا نه کړي قبوله. نو دغه آیت کریمه نازل سو پسې هغه حکم هم د خفت او د سپکوالي پسې راغلی لکه واره واره چې په روژه کې الله پاک د مسافر سره ښه وکړه نعمت یې پر وکړي د مریض سره یې ښه وکړه دا بل ښه و تخفیف چې نازل سو دا د اصحابو هر کار که څه فضایلات دی په ګناه کې واقع سوي دي امت لپاره دونه غټ یو وسایل پر بنا سوي چې برای موږ هغه نعمت شکر د رفاه نو ادا کولی چې دا پسې نو حکم دغه و چې الله پاک د روژې په شپه کې نو تسته در سپېدو پورې باره جماعي هم روا دي د خپلې کوروالا سره خوراک هم روا دي شنګ هم روا دي خو د الله صحابه له نبي علیه السلام چې عذر پېښ کړي چې موږ به توبه څنګه سي الله پاک به قبول کړي بیا نه الله ښه توبه قبلوي چې قبلوي تخفیف لا نور پسې راغلي هغه نور دوه صحابه چې سرمه دي یا قیس ابن سرمه دي هغو ته مشکلات پېښ شو د هغو د مشکلاتو پیغمبر خبر سو الله پاک دغه آیتونه نازل کړه. یا شأن نزول دا دی چې ځینو خلکو و نبي علیه الصلاة والسلام ته ویله ول اقریب ربنا فنناجیه ام بعید ربنا فننادیه بهرحال دا زموږ خدای اوس موږ ته نږدې دی موږ داسې کرار سوالونه غوښتنې ځینې کوو او که زموږ خدای پاک زموږ څخه بعید دی نارې ورو په زور د سپیکر د لارې څخه چې خدای خبر کړي چې الله فضل کوه دا نجات منادا اوس موږ څنګه ورسره کوو. شأن نزول یې دغه و چې ځینې اصحابو پوښتنه وکړه چې زموږ خدای موږ ته راقریب دی مناجات ته کرار خبرو ته ورکېږي راز ورسره ووایي کرار او که زموږ خدای بعید دی چې نارې ورته ووهو نو دغه آیت کریمه نازل شو. ګورې مناسبت یې د روژې سره هم راغلی چې هغه عذرونه پېښ شوي وو نو د الله پاک دا خبره کوي او دغه پوښتنه هم خلکو کړې وه چې خدای پاک نږدې دی که لرې دی موږ اوس کرار خپل سوالونه ورته وایي که په نارو ورته وایي. نو الله پاک داسې وایي واذا سألک هغه وخت چې سوال وکړي که ستا څخه ای محمد علیه السلام عبادي زما بندګان عني یعنی عن قربي و بعدي دا عن د نسبه مابین کې دغه پوښتنه چې معنا زما د قرب و بعد پوښتنه وکړي عني زما په باره کې ستاسو پوښتنه چې د خدای نږدې دی که لرې دی الله خپله جواب ورکړي داسې نه ورته ویله چې ته ورته وایه الله خبر وایي فإني قریب داسې نه ویله چې نبي چې ورته دا رقم باره ورته وایي خدای پاک قریب دی یا سوال ستا څخه کوي الله جواب خپله شروع کوي چې فإني قریب نو زه نږدې یم نږدېوالی بیا دغسې نږدېوالی نه دی لکه د اجسامه دا اوس ګوره دا میز به هغه ته نږدې دی یا زه و دا دیوال ته نږدې یم یا هغه سړی و هغه سړي ته نږدې دی دا قرب د اجسامو دی لکه د الله تعالی ذات چې بېچونو و بېچګونه دي څوک یې کیفیت نشي بیانولی د الله پاک دغه صفات هم دغه رقم دي چې قرب یې په دغسې قرب نه ترجمه کوي لکه سړی چې یو چا ته په بغل کې نږدې وي قرب لري الله پاک پر ایمان مو دی چې الله وایي زه مؤمنانو ته نږدې یم قرب و نږدېکي ورسره لرم مګر وایي کیفیت یې نو نسو بیانولی ادا خبرو خو تشریح کولی شو چې معنا د علم په اعتبار ورنږدې دي د اعانت د مدد په اعتبار ورنږدې دي مثلا چې ستا ناره اوري در نږدې دي او دغسې قرب مکاني نسو کولی چې دا قرب چې په اجسامو کې استعمالېږي یعنې هغه قرب د الله په باره کې نه استعمالوي چې دغسې قرب لري لکه اجسام چې سره لري عقیده مو پر قرب شته چې الله نږدې دي و ټولو عبادت ته مګر کیفیت د قرب یې تشریح کولی نسو دا خبره په ذهن کې راغله نو الله وایي فإني زه چې یم قریب زه نږدې یم نو چې نږدې یم څنګه قریب یم اجیب دعوة الداعي اذا دعاني داس نږدې یم اجیب چې زه قبلوم د اجیبو دعوة الداعي اذا دعاني د قریب دپاره صفت دی یا دا ګ سره د خبر د ان دپاره دی لکه قریبون چې خبر دی فإني زه چې یم قریب نږدې یم فإني زه چې یم اجیب زه قبلوم دا دوم خبر یا داسې قریب یم اجیب چې زه قبلوم دعوة الداعي دعوة دعا و غوښتنه درخواست الداعي د دعا کوونکي او د درخواست کوونکي څه وخت اذا دعاني کوم وخت چې دی زما څخه دعا وغواړي دعاني هغه نون سره هغه د متکلم محذوفه شوې ده اذا دعاني هغه وخت چې زما څخه دی دعا وکړي ما را وبولي علاوه زه قبلهم یو دی چې مؤمن خپله په کسته ځان لرې کوي دی نارې او بل چاته وي چې ورته دا ولیکه نو خدای نعوذ بالله د داسې دی لرې شماري الله وایي زه قریب زما څخه دعا وکړه زه خپله اورم زه قبلوم دا دعا قبلول د الله کار
د الله څخه ما سوا بلاک انبیا دي که ملائک دي که اولیاء دي د بنده په داد نشي رسېدلی د بنده په داد چې دی الله رسول نو الله وایي زما څه د آیت کریمه صریح دي اجیبو الله وایي ګوره زه قبلوم بل چا چې نه دي سپارلی دعوت د اجابت د دعا چیش قبلوم دعوت غوښتنه الداعي د غوښتونکي او د دعا کوونکي اذا دعاني هغه وخت چې دی زما څه دعا وکړي نو او که دی نارې پر بل چا وي نو هغه چې الله ورسپاري دا وایي هغه دې قبول کړي فلیستجیبوا لي نو دلته تفریح پر کې الله وایي چې زه د دعا قبلوم چې هر وخت دی وغواړي فلیستجیبوا دوی دې هم استجابت وکړي ما قبلونه دې وکړي لي ما لره یعنی لاحکامي د لام د یې تر منځ باندې چې دی مضاف شته لاحکامي زما حکمو لره الله وایي د دعا یې فرمایي زه قبلوم زما څه دی وغواړي مګر بنده دې کم کار وکړي زما احکام دې قبول کړي احکام دغه دي چې على فاق د روژې احکام نازل سوي و مثلا قصاص احکام نازل سوي و د وسط احکام نازل سوي وليؤمنوا بي وليؤمنوا او دوی ثابت ایمان اوسي به پر ما باندې ګوره وليؤمنوا بي ما دا ترجمه نه وکړه چې وليؤمنوا بي ایمان راوړي به پر ما باندې ولي خود عبادت څخه ایمان معلومه چې اذا سالك عبادي الله هغه مؤمن وخت ځان ته منسوب کیږي د ما بندگان لا مؤمنان دي د عبادت معلومه شو فليستجيبوا معلومه شو فليستجيبوا دي قبلونه وکي په ایمان سره لاحکام ازما احکام د ظاهر احکام د ایمان رغمونه دي سکه نو وليؤمنوا بي دا معنا چې وليؤمنوا دي دوام وکي پر ایمان باندې ایمان دي به پر ما باندې پر د خپل ایمان دي قائم او اوسېږي دا نه معنا چې ایمان دی راوړي چې مؤمن نه یې هغه د خدای څخه دعا وکړي چې مؤمن یې الله خپل عبد ځان ته څنګه نسبت کړي د اضافه د تشریف ته فرض عبادي زما بندگان د ملک ته فرض زما مملوک نو دا چې الافات عبادي خپل په مؤمنانو یاد کفل یستجیبوا لي او استجابت څخه مراد استجابت ایمان دي چې ایمان په چاره او احکام راوړي نو دغه ولي ایمانو څخه دوام پر ایمان بردا خو دې سپويږي کدي ترجمه وکفل یستجیبوا دغه قبل ونه وکي په عمل سره لي یعنی احکام زما احکام دي عملي کې بیا ورته ولي ایمان دي راوړي نو عمل خو د ایمان ورسته کدا هغه استجابت څخه استجابت عمل مراد کې پسې ایمان پر عطف کې چې ولي ایمان راوړي به فرمان نو سوال راځي اول خلک ایمان راوړي به عمل کوي چې ایمان څوک نه لري عمل څه فائدہ کوي فائدہ نه کوي نو دا هغه استجابت څخه مجبور استجابت چا مراد دی د ایمان چې فلیستجیبوا دي قبل ونه وکي په ایمان سره لي یعنی احکام د زمره خو ایمان لري بیان ولي ایمان سمانه ولي ایمان بیان دا معنا چې ولي ایمان دي دائم او اوسېږي پر ایمان باندې به فرما باندې دا ایمان ته دوام سور لعلهم يرشدون لعل د فرض چې هم دي يرشدون پر هدایت باندې سي د چا د فرض هدایت اغه نیکی او شی ګورن لکه د دنیا د کده آخرت چې وغو ته لار پیدا کی د دې ځای صفات کرمه کې بل خبر وای معلومه سوره چې سړی ایمان او اعمال صالحه کوي الا پاکه د دنیا شی ګړي هم په نصیب کې د آخرت هم يرشدون لعل شی چې هم دي يرشدون هدایت پیدا کی وچاته یعنی منافع ته د دنیا او د آخرت هغه دواړه په لاس ورل راشي وای په جن کې د دنیا او د آخرت دواړو ګټ پرتی دي کامیابی دواړه په کې پرتی دي مگر اوس نو ته یو سوال ورته سوال دا دی چې الله پاک چې ما څخه څوک دعا وغواړي زه قبلوم اجيب دعوه الداعي اذا دعاني ډیر ځله مؤمنان د لاسونه نیولي دعا وکړي الله پاک نور قبول مولانا شفیع مفتی دغه د مولانا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه په بیان القرآن کې د جس فعل د پداس کړ دا غیر یو تقریر سره دی چې اجيب ز قبلوم دعوه الداعي دعاء د غشتونکي اذا دعاني چې ما غشتنه وکي الا ما لم يناسب بحاله مگر نه هغه دعای وی چې د حاله سره مناسب نه دغه استثناء تر سره مقدره چې د عبد ګای غوښتنه کوي الته د حاله سره مناسبت نه لري د مثال په تور ګای کښنی سره زوري دلته مثلا شل کیلو وزن پروت ورا بشا کې زوړای هغه مشر په یوه چې نیسي ورای نه خدای له مزور وي یا ګای څوک ضعیف سړی د مثال پر فجهات کې یو کلک ځای نه کې ما هغه ځای ته ورک هغه مشر په یوه ځای و دا ځای به خیر سره لیک دی یو غشتري چې جمهور ازمایي هغه دغه ځای وړي دا نه دی ورمای سره زوري کې د حاله سره ګور غشتنه لري د حاله سره نه هغه بار مناسب دی هغه وځي دی باید کوړه کې نه د مثال په تور دغه سم موجود سره چې ضعیف په حالي دغه سخت ځای مناسب دي چې خمداني ورلره کې د زور وې زاله ته هغه باید انصاف کې شنی ورشي یا ته د ځای نه تور سره اجازه سره مناسب هغه ځای ورلره ورکې دلته هم نو د استثناء پر ته چې علاوه زده د دعای قبل و مگر هغه دعای وي چې د شار سره مناسبت نه لري خدای ما والو زو د شار سره مناسب الوتر په دې نه کې په وزر سره کول کیږي نو وزر خو د نستمه جراش نصیب دي اچا ده نو خبر هغه اسباب التمدي امانه او یا په یو بل حدیث شریف کې راځي چې د بنده د دعا قبلونه پر درې قسمه ده پر درې ډول ګای چې بنده یو شی وغواړي الله د څه هغه شی چې هغه غوښتي هغه ورلره ورکړي مناسب حاجت ګای د یو شی وغواړي هیڅ نه وي دغه چې دی هغه چې غوښتل سوی شی الله نه دی ورکړي دلته دوه قسمه قبلونه راځي دعا
یا دا دغه د دعا الله پاک د دعا ثوابونه وجه ته ذکر کې هغه چې د کوم شی غوښتي چې الله پاک ماته پلانې شی راکړي هغه نه دی ورکړي وغونه قدر ثواب الله پاک ته ذکر کې لپاره په یو حدیث کې راځي ورځ قیامت بنده راشي کټ کټ ثوابونه به پراتی او دی وار حیران شي نه په عمل لمه کې الله ته وایي چې دا کارونه خو ما نه دي نو بر الله پاک دا هغه دعا چې تا کړې وي اولته په ظاهر په دنیا کې تا قبلونه نه ولیدل دا د هغو دعا او بدلت وای دغه مؤمن په دغه وخت دا تمنا ولري بره کې خدای پاک زما یو دعا په دنیا کې راوي قبل کړي چې دونه بدلیت په آخرت کې مشته شول کیږي نو دا د هم قسم قبلونه د چې معنا د ته شي نه په لاس ورکول سوی د دعا ثواب د آخرت لپاره ذخیره شي دریم قسم قبلونه دا ده چې د یو شی وغوړي الله غو روان نه کی د آخرت لپاره هم ثواب ذخیره نه پر د باندې یو مصیبت راتلی یو غم را روان چې دغه دعا د وکړه الله په دغه دعا مصیبت په بدله کې زنده پکې دا درې قسمه قبلونه سته پر دغه رقم چې دغه حدیث تفسیر ته وګورئ نو د مؤمن هر دعا قبول نو سوال به سره واردېږي نه د مؤمن نو هر دعا قبول یو څه دلته پر دې دنیا یو څه د ثواب په خاطر ثواب ذکر کیږي یو څه د شرف د مصائب او د غمو په کول کیږي نو برابر به سوال د پښتون او یا هغه استثناء ورسره شته د مال لکه د حکیم الامت مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله چې ورسره ته هغه مګر نه هغه چې مناسب د شان سره د دی هغه نو علاقه یې زنه قبل نو څه قبل دی براوی اشرف علي تنویر رحمه الله وای براوی ته نو ځین د هریان سوال کوي چې نو چې خدای زما یو څه سوالونه قبلي چې ازما د شان سره مناسب دی هغه قبلي چې مناسب نه دی هغه نه قبلي نو دلته چې موږ الله پاک موږ چې فل یستجیب ولي تس استجابت وکي قبل نه وکي زما احکام لره نو په احکام کې مزر هغه رقم کوم یو څه قبلوم یو څه نه قبلوم یو څه کوم یو څه نه کوم چې زما په دعا کې دا رقم کې یو څه قبلي یو څه نه قبلي چې زما د شان سره نه مناسب نو په احکام کې دا رقم چې زما د شان سره مناسب نه بوله مغزه نه قبلوم دا چم کو دا سوال به خدای به عقلی سوال دی پجه الله پاک لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله استاثر هغه حکم نه دي چې ستاسو شان سره مناسب دي احکام کې دا نه چې دا مناسب دي دا نه دي مناسب په سوالو کې خدای هغه کوم سوال نه سماله کده کښنیږي چې نه پودي که نه مناسب کې مناسب دی راپورټ دی بس وای نو ستاسو په سوالو کې مناسب غیر مناسب څه خو خدای څخه قبلي څه نه قبلي او د خدای په احکام کې غیر مناسب نو ټول مناسب ساده حاله سره خو مال کومه کمپنی چې کوم ماشين جوړ کې کمپنی دغه ماشين په استعداد باندې پويږي الله چې کوم بدن د انسان جوړ کړی کوم ماشين جوړ کړی الله په استعداد پويږي دغه حکم سره مناسب دی نه دي نو دغه د هرې چې وایي چې ما سره دا نه مناسب دروغ وایي چې د سره مناسب ګرځي مناسب دی الله په خبر دی نو په احکام کې دا چل نشي کولای دا حکم خلاص شان نزول هغه چې خدای ګیر دي کې نږدې علاوه ته نږدې او یا دا مطلب چې دغه سید اصحاب څخه ځینې دغه څه غلطي سی برای نبی علیه السلام خدای به د ازمر توبه قبول کړي به نه قبول الله ويزد دعوت د عقب روم چې ما ته دعا وکړي چې ما احکام ما قبول کړي دا دغه سره رابط وسنو هغه حکم چې تخفیف پکې کړل هغه داري احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم وحل حلال ګرځول سوي د لكم استفار ليله الصيام فشبك دروجه الرفث جماع الى نسائكم وشذ تستس رفث اصلي چې دی رفث وهغه خبرو ته ویل کیږي چې وای نری د خپل کوروالا سره په دغه حال کې د نزدېکت کوم خبرې کیږي دغه ټول خبرو ته رفث ویل کیږي په قران کریم کې چې دی د نر او د شذ د نزدېکت څخه په ټول قران کې تعبیر ځنی سوی دی په ادبي الفاظ سوی دی صریح الفاظ دغه فعل لپاره چې کوم دی په عربي کې په قران کې نه راغلی تر ټول شنیع لفظ وای دغه رفث دی نور ټول الفاظ دغه ادبي رفث هم صریح لفظ دی چې د کار د جماعت لپاره وضع سوی دی رفث خو هغه مقدمه هغه خبرې دي چې معنا څوک د کوروالا سره کوي نو الله پاک په استفاره رفث د خبرې د ترواج الکی اله ور سره کښه شو اله سمانه شرفث د خبرې خو خو مخه و چاته رسي واغ کارتي ورسي وای سړی چې د کورخ پر غاړه باندې ګرځي اخر ول چې میږي نه ګرځي چې د یو چا د کښ پر غاړه میږي پیای بارز نه ګرځي نو دغه خبرې چې شروع څخه مخاز نه ګرځي نو رفث په معنا کې وکي افزا ورسېدګي پرته ده چې حلال سیوي د استفاره پروژه دروژه پښپکه الرفث دغه کژي وجه خبرې چې رسون کې د اعلان سایکو بوشت چې اخر دینه بار لاس ورسېږي معنا هغه کار شروع سي ور ادبي تعبیر سوي نو څوک په کتابو کې صریح الفاظ بیان ته باندې جوړي غلطه خبره ده په ټول قران کې مسیل نشته چې هغه بد لفظ ذکر سوي وای په ټولو کې شنیع هغه رفث دي دغه نه بالا نه جوړ دا ما هغه کژه خبر دي چې په دغه وخت کې کیږي د کور الله د خاوند تر ما بین نو الله ګور دا حلال کده نعمت را لي انعام دي نازل سما دي عطف پیش کړو چې خدای به متوبه قبول کړي به نه کړي خاص به قبول کړي به نه کړي الله ورزه هم قبل مزما احکام قبول کړي تسبح احکام کتاب حکم را لي چې وسته شپه د خاطر کې سو معنا ولا چې مرولې کې بيدېږي د خو ورسته راپورته کېږي خوراکه بیا شنکې پښلمه یادې په مسنون سو مثلا کنه بيدېږي د شپه وای هم دا تر واسول
هن لباس لكم وانتم لباس لهن. څنګه ښه جامع جمله الله پاک وفرمایل وای هن دغه ښځې چې لباس دا جامه د لکم ستاسو لپاره یې نارینه وو. ښځه ستا لپاره د جامع حیثیت لري، پرده پوشي دې کوي. معنا که دا ښځې نه وای نو خو ته به په شلو ناوړو اعمالو باندې اخته وای. دا ښځه ستا دپاره لباس، ستا پرده یې در خوندي کړه، ستا ټول عیوب یې در پټ کړه. وانتم لباس لهن وانتم تشت یاست لباس جامع است لهن د دوی دپاره. د ښځه به بیا په خپله په ناوړو افعالو کې ختلې وای که خاوند نه درلوده نو نر بیا د ښځې دپاره پرده سو. الله دغسې پر لازم ملزوم کړه لکه د مثال په طور لکه انسان خپله پایجامه یا انسان خپل کمیس دا کله سره جلا کېږي. هر ځای چې ورسره یې نو وایي که د انسان وس طاقت وسي په سفر د خپله کوروالا ورسره بیا یې که وس درلودی. ولې لباس الله نو لباس کله پرېږدي چې دی په هر ځای کې ستا لپاره دا پرده پوشي کې د رسول علیه صلات وسلام دا دستور چې یو ځای به په سفر وتی چې بیخي به وام د اعداو و د دښمنانو نه و په غزوات کې به خپله کوروالا اکثره ورسره د حج او د عمرې په دې سفرو کې به خپله کوروالا ورسره. ولې خو الله لباس وټاکي. ښځه که یو ځای ته ځي باید خاوند ورسره مل یو تر بله پرده پوشي سره کولی شي، یو تر بل اعانت سره کولی شي. نو یا داسې دا یې په دې خاطر شو چې مال ښځه د ده دپاره پرده پوشي کوي، دی د ښځې دپاره پرده پوشي کوي. یا یوازې د لباس دا ده وایي انسان چې په خپلو جامو بړستن کې وپېچل شي یو نوع آرام سکون ورله راځي چې په خپل بستر باندې کښېني. د طالب بستره خو نو بیخي یو عاجزي بستره چې په یو ځای کې اوار دی چې لا بل ځای ته تللي څه لالهان دی ستړی چې دا خپلې بسترې ته راورسېدی نو لکه خپل کور ته جوړ کړي کور یې چیرې خوار کې په بل ځای کې به یې ګرځوي علاقې به ترمنځ دلته یو سکون پروت دی. نو الله وایي خاوند هم دغه رقم دی چې خپل کور ته راورسوي یو نوع آرام درته حاصل کېږي. ښځه چې په شپو تللې چې د پلار کره تللې خو کوچني هلته لوسوي لا په هغه کې دا څه کنایت وایي وسپینې نو خدای د خپله کوره په خیر رسوي. هغه خپل کور دلته هغه د دې د زړه آرام سکون نشته. دا چې خپل خاوند کور ته راورسه په زړه کې آرام سکون راځي. نو لکه په لباس کې چې د انسان سکون راځي ښځې ته د نر سکون راځي، نر ته د ښځې سکون راځي. نو الله په دغه په لباس تعبیر ځینې وکړي چې ستاسې د زړه آرام سکون هلته په زړه کې شته. نو تورو ته ګورئ هن دا ښځې چې دي لباس دا جامه ده لکم ستاسې لپاره وانتم تاسو چې یاست لباس جامه یاست لهن د دوی دپاره. نو الله وایي زه دا جامه و بدن نه پرلجلا کوم د شپې دې م ترله مشوتي پروا نه لري. د روژې په شپه کې نور وخت خو د ورځې د شپې جایز دی، په دغه روژه کې الله وایي د شپې درته روا دی. اوس نو الله بله خبر راپورته کړه اصحاب قرآن او پیغمبر ته درخواست وکړي چې موږ خو داسې کړي دي. الله ورته زه در خبره ما زه پټ نه واست ما دې داسې علم خبر و الله خدای پاک په کومه خبره چې انکم تاسو چې واست کنتم تاسو واست تختانون خیانت مکوه انفسکم د خپلو ځانو سره. الله وایي تاسو د خپلو ځانو سره خیانت کوه. خیانت هر انسان چې ګناه کوي وکړي د ځان سره خیانت وکړي ولې خپل ځان یې اور ته جوړ کړي. نو الله هغه د دې د عمله څخه په خیانت باندې تعبیر کوي. الله وایي زه در خبر خو حالت دې داسې حالت شي پټېږي. نو تا چې د روژې په شپه کې خلک نه خبر در خوب وروسته چې د ښځې سره نجاکت کاوه لکه مثلا حضرت عمر صاحب یا خپل عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنهما دا دواړه چې الله وایي زه پوهېدم چې انکم تاسو کنتم تاسې واست تختانون تاسې خیانت کاوه انفسکم د خپلو ځانو سره فتاب علیکم. الله وایي فتاب الله رجوع وکړه په رحمت سره علیکم پر تاسې رحمت وکړي دا د وسایل وعفا عنکم او عفا یې وکړه عنکم ستاسې که ستاسې د ګناه څخه عن ذنوبکم هغه ګناه چې هلته کړی هغه عفا یې درته وکړه د خبره زما تاسې اوس پوهېږئ. نو الله پاک وایي فتابه الله رجوع وکړه علیکم پر تاسې باندې په رحمت چې دا د ارخاء العنان یې درته وکړه ګرده شپه وکړي درته مباح کړې خوراک یې درته مباح کړې ټوله د روژې شپه وعفا او عنکم او الله وایي هغه عفو مې درته کړې دا نه به شو زما ګناه وي څنګه شو الله هغه معاف سولې هغه معاف کړي. فاصحاب مثلا الله پاک باندې ډېر ګران معافي ورته وکړه هر بنده ته الله پاک عفو کړي چې رجوع وکړي. فالآن باشروهن بیا الله پاک فالآن اوس الله وایي ما خصوص خیانت لیدی فالآن اوس باشروهن تاسې مباشرت کوئ د دوی سره. مباشرت دغه دی بشره د بشرې سره وموښلئ پوستکي د پوستکي سره وموښلئ چې کالي نه یې د انسانانو تر منځ بارانو پرله وموښلئ. الله وایي داسې مباشرت پرله کوي د روژې په شپه کې. نو وابتغوا ما كتب الله لكم وردا مباشرت بیا کنایه شوه نو چې دغه سفر له مشرک معنا خو بیا هغه د جماعت څخه کنایه چې معنا کوي چې تاکیدیه د حکم مرتبه فرمان کنه خو هغه مخکې ویل چې احل لكم ليله الصيام رفثوا دي کیرڅ کنه څه بیا تاکید ورته وکړي چې معنا په ځل کې بعد شک شبهه درګرځي روان. فالآن اوس باشرو تاسې مباشرت کوي هن د دوی سره وابتغوا ما كتب الله لكم مگر و د مباشرت هدف پکې چی شي وابتغوا الله وایي تاسې طلب کړئ ما هغه اولاد كتب الله لكم چې الله تاسې لیکلي په ازل چې الله ستا په تقدیر کې لیکلي و چې دغه تم هغه چې الله پاک کوم شی زما په نصیب د اولاد کمه بدي وایي د دې ځای څخه داسې کنایتا منع و کراهت د عزل معلوم شو. سړي د کوروالا سره نجاکت کوي عزل دا دی چې په وخت کې د انسان د انزال ځان ځینې کوي شک ځینې لرې کوي وایي چې اولاد پیدا نه شي وایي دغه چم دې څوک نه کوي مکروه دی مګر نه هغه وخت که طبیب مشوره ورله راوکړه چې دا ښځه ډېره مریضه ده
هغه د دغه توالد تناسل توان نه لري د مرګ سره مخامخ کیږي فهغه سره کې د دې چې اوس نسل بندي پوجا بیا دغه کار جایز دی په زمانه کې دغه ادوی شان کم د وایو ګولان نو به عزل کاوه برابر غوښه په دې وخت کې انزال دي نو الله وایي تاسو ته لبد ما كتب الله او غوښه کوي ما فنیت کې د اولاد روانه او دا غره کم منع على ضمنن د لواتات څخه په لواتات کې ما كتب الله نه راځي ولغه محل د کښت د توالد نه دی نو ګوره هم د عزل څخه منع عزل معلومه چې عزل به څوک نه کوي کدا غسي مریضي پیښ نه معنا چې هغه شزه د توالد تناسل توان سره نه دار کم ضعیف البنیه کمزوري شزي او د لواتات څخه منع معلومه ولې په هغه ما كتب الله یعنی اولاد نه پیدا کیږي وابتغوا تستلبوي په مباشرت سره ما هغه اولاد كتب الله چې نوشته کړی دی الله خدای پاک لكم استغفار وكلوا واشربوا او بیا لا پاک وي خوراک چې څنګه چې کوي یوازې جماعه وسلام نه ده وكلوا خوراک وي واشربوا چې څنګه حتى تر هغه وخت يتبين چې روشانه کیږي لكم استغفار الخيط الابيض هغه سپین سپنسي خيط وسپنسي ته ویل کیږي الابيض سپین من الخيط الاسود دا هغه سپنسي څخه الاسود چې تور خيط سپنسي دی ابيض سپین اسود معنا تور نو علاوه د هغه وخت پورې دا کار د خوراک چې څنګه کوي چې ښکارا کیږي استغفار سپین سپنسي او تور سپنسي سره جلاسه کته سپین سپنسي او تور سپنسي د انسیغه علاوه یا من الفجر چې هغه عبارت د سهار د پس پیدو کې چې بالا هغه تور شپه هغه پاتسي الته د افق په بغل کې الته چې په میخ کې سپینوالي معلوم شي د سپینوالي د شپ سره ورګرد علاقه داسې نیولې اجه خو خو د شپې وقایا پاتې نو دا خو تور سپنسي او غلاند د افق خواته چې نږدې کېږي د ځکه د بیخ خواته هغه سپین سپنسي دا دوه داس تور تناوله ته پرلو چې خوړه چې دا د معلوم شي علاوه چې او د سپین سپنسي چې راپورته سو شپه په مخه واقص ادوي اخواته پرې شپه دوري به چې دغه د تراوح کېږي یو صحابي و هغه صحابي په پرپس دغه تړلی د فشار سره چای تړلی وي او یو صحابي و هغه چې و دوه عقاله یو سپین یو تور عقال هغه د دې عقاله چې دی د اوش ځانو باندې وایي خبر بل څه خلاص کړ بوش چې یو ځای تړي د سروانانو سره بس دغه سی وینسی ورڅخه د سره لو پک لري په سر کې لرګي انو اوش ګډا ورکټ کې برچ پرادس کې ماز راسري لرګي و باسي برانو ګډا باندې اسان چې دغه څخه اخلاص د برانو په سر باندې راوځي عربو ټول وشان درو د ژوند د وشان سره نو دا عقال بدی د برودي برش په اخلاص کې پر دغه د دې چلتار هغه نقشه دروسه پوری د عرب چلتار ته دا فقط دی شعاف چې معنا موږ اوغه د وشان او خوندان د اوغه وخت څخه د خپل د نکګانو رواج نه پرېږي د دې باچا چلتار وسه کې باچا وشان پیای دی وایي چې معنا زموږ اصل مل د رقم سروانان خلک وشان ولا وسو دغه ته وقال وایي التبي چې خرسي عقال اصل دغه ځانو باندې چې په سر باندې پیچي نو دغه یو صحابي برای یو سپین عقالو یو تور عقالو دغه به د بالښت سره لاندې کړی برای په کتل ته په ځای کې چې هغه په دوه وخت سره ممتاز بار د خوراک پرې شاوه کني خپل کجول وکړم بیا ته ساته پټ په ځای کې خوري هغه دوی انسي کتل بار نبی علی السلام تعالی اوس داسې خبره وساس بس دغه انسي راځي على آیات چې نازل شوی پیغمبر السلام پر وخند ول انک اذا لعريض الخفاء خدای بنده سونه بردار څټ دا خو سپېدې یادې نو سپېدې د سر لاندې کېږي معنا دا چې دا شیان لات نو اذن انک اذن لعرض القفا ورستاخنو خورا برداره څټ دی ظاهر خدای معنا چې نو تاسو سپېدې او شپه دې دوار د سر لاندې دا خورا غټ څټ دی نو او په داس په زمن کې داس مسقط په معنا څونه ساده انسان دا د شاج خلک وایي څټ غټ دی معنا چې نو شعر نه دا معنا چې ته څونه ساده علاقه څوي من الفجر خور سره وایي خو د سپېدو والا یا د سپېدو سپین سپورسي د سپېس سپورسي هغه یادي تا د تعالی دا وکال د سر لاندې چا به انسان په شسره وټ کړی وي چې راځي ورکی نس د بار سر ته راغلی وي ته کتلې نو دائما الفجر بیان دي مول هغه د سپېدو سپینتر او هغه د شپې سپینتر او بل خبره ته طالبان په حتی يتبين د مزید صيغه چې شر و شان سي اوس د مثال په تور سپېدې نه راځي او د مثلا څلور پنځه منټه پاتې ګای لاس منټه پاتې الله اکبر نادي وسوساده چې دی دی وس خلک اطاعت شدي چې دا روزه ته دغه څه ونسي بعد خدای ته نه پر مهربان خدای ته بیان ورته ته څوک چې په دې اطاعت کوي خپل سپېدې اجازه چې په دوه وخت راځي حتی نبی عليه السلام ورته اذان حضرت بلال کاوه د تهجد لپاره بل عبد الله بن مکتوم په سور ګوروند هغه به ورسره منځه لپاره اذان کاوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خلکو ته ویل د مدینه خلکو ته بارو چې بلال په اذان خطا نه وسی هغه خود د تهجد لپاره دی د عبد الله بن مکتوب اذان چې اوس بر خپل باندې کی هغه نو سره کم ولاغه خړوند وو هغه په پربام چې بناستو خلق بور ناری ټول اصبحت د خدای بنده ورس پیجره او چې جنا وخت سي اذان خو خپل نه خبر دي خړوند وو بار چې بعد اذان کې پیغمبر خو یې بدوي
د شریعت حساب په دغه مسله کې د روژې دغسې دقیق نه دی چې د نجومګرۍ حساب دې په ثانیه او په دقیقه باندې بنا دی. ښه سپېدې روښانه شوې بس یې خلک پرېمینځي یا دې مطلب خوراک دې ماځي بس هغه په خوله کې چې کومې بقایا پاتې په هغه د روژه نه ماتېږي د خوله په رګي هغه د خدای تبع بدل کېږي لکه لاړې داره کم شي دا دغونه که دا احتیاط په خلکو په زوره مه کوي چې د ځان مزه په رایستلي ښه دی 10 منټه مخکې د اذان ورته بابا شیګانې دې جوړ کړل د دې خوا چې بیا روژه مات وشي روژه مات کې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام حدیث چې څونه روژه مات دی ژر کوي او پېشلمۍ در څونه ځنډوي بس امت په کامیابي باندې روان دی په روژه مات کې هم د 10 منټه وروسته بیا اذان درته کوي شیګانې هم دغونه کې بله د ګرده ورځې نیولې او عقلي وجل وایي اوس هم په دې 10 منټه ولاړ کې هېڅ در وشي شریعت وایي چې لمر ولوېدی بس نو دلته ما دا ول د يتبين صيغه بموت اسم توجيه حتى يتبين الشر وشانس او د عبد الله بن مکتوم مال چوڑند د سپېدو اذان په دکه او هغه په کاو چې نه بورناري کچ چې اذان وکا ساعت خرج ولا په فائدہ برابر د اذان کې خرج بخليه باندې کړل نو پس ثم اتم الصيام تر دا وخت پورې چې د سپین سونسي او تور سپورسي په مجلاس سپېجره وچاودل بیا نو څه کوي علاوه ثم بيان اتم موت شپرقي الصيام روجه الى الليل تشبيه پر بيان د شپې پر ورسول روجه ولا تباشرهن بل حكم دلته په جزء کې بیانېږي پنځم حکم تقریبا اوس ته په جزء کې شروع شونه دا پنځم حکم ور احکام څه په یاد باندې چې په سره شروع شي اول حکم د قصاص چې ور نازل شو پس د وسط حکم پس اوغه د روژې حکم رالی چې هغه نازل شوی هغه حکم په جزء کې رالی پس په جزء کې بعد هغه د رفض د جماعت دغه حکم رالی پنځم حکم چې بعدي دغه د چا غیر رالی د اعتکاف اوس بیانېږي ولا تباشرهن علاوه تسم مباشرت مکوي د چا سره ور انت وخت ویلو فالان باشروهن پروژه کې ورته مباشرت سره توی د شپې دغه مګر بار د ځینې اصحاب دار کوم چې اعتکاف کې به و بار چې د شپې داسې لمبا ولاړ سره خراب غلي وو د مسجد کوړه به ولاړی الته به خپل بسره خپل ضرورت رفع کې برته اعتکاف تراتلی ولې خو انت آیات نازل شوی فالان باشروهن تسم مباشرت یې شو سره کوي په روژه کې د شپې د خاصه دا خو هغه مخکنی حکم چې خوراک کوي چې شپې شړې به د سوی نه د کورونا سره ملکات کول سره او لوسته کوي انو دی خو هغه حکم تکتل دلته دا حکم را ولا تباشر علاوه اعتکاف چې بلا کورج کې شپې بیان نشي کولای معتکف چې دلته په اعتکاف کې ولودي د خپل کوروالا سره جماعي نشي کولای د خپل کوروالا مس په شهوت نشي کولای حتی کې مس په شهوت کاوه جماعي نه دا مس په شهوت خپل کوروالا الله سره واچو بار دی انزال سو اعتکاف فاسد او که جماعي وکړي هم فاسد دي او که دا غس په شهوت سره مسکه انزال نشو ګناه د اعتکاف نه فاسد دي او که شهوت نو دا غس ما سو پروا نه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وايي پیغمبر علیه السلام په مسجد کې په مسجد نبی کې اعتکاف کې د دیو د فجر دروازه او مسجد اخلاص نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل وخت د وکورته نه راتلی مګر نه د هغه حاجت انساني د لپاره بنو ضرورت چې وکورته براتلی او پاتې چې سر به شو وای سر به دې سب د چارچوب راوړو داس په چارچوب کې بزور تناس باندې مونږ د سر مبارک په منځه هوا ګور خالي مس راځي مګر شهوت نشته په پروا به نه لري که شهوت پکې وو مس ګناه لري انذار پر بناس پر شهوت باندې دغه اعتکاف پاسیږي کې وتی وکړي هم اعتکاف پاسیږي نو الله دغه حکم بیانوي ولا تباشروهن تسم مباشرت یو ځایوال مو کې د شو سره وو په داس حال چې انتم تسع عاكفون تسع اعتكاف كون كاس في المساجد في مسجدو کې عقب ودا درنګ کوي چې تاسو درکون کاس په مسجد کې او پیغمبر علیه السلام سنت دا و چې اعتکاف د روزه په اخر لوس کې کاوه نو د معتکف ته پر دا حکم را لچ هغه د اوغه عام حکم استفاده نه کی چې اعلی جواز او کشف الان باشروهن هغه د غیر معتکفینو د پاره دي چې د شپې د جماعي کولای شي د معتکف ته پاره چې کشفه د کوله د جماعي نس کوله ففای کله تلک حدود الله تلك دغه احکام چې بیان سو علاوه حدود الله دا ما حدود دي درته و متاکل چې دا مکه ودا وک فلا تقربوها ورنيږي کېږي ودا د مبالغه څخه لکه اسوي چې چاته مطلب دی چې کار نه پوهه برای چې نږدې نه شي نږدې بل نه ورځي دا مبالغه دی یعنی دا خو به خې ډیره ډیره خبره شته بل اسوره نو علاوه دغه احکام چې ما درته بیان کړی دا حدود ما درته وټاکل دغه سم نقش درته وکړي دغه به اخته نه کېږي دا حدود الله فلا تقربوها تسمور نږدې کېږي ودغه حدود ته معنا مې ماتوي فجفوفير كذلك يبين الله آياته للناس كذلك فرد أغركم لك دغ حدود على بيانك يبين بياني الله خلافك آياته خفل آياتنا نور أحكام للناس دفار دخل قد دفار لعلهم يتقون لعل شايت هم لي بيتقون متقيان جورس فلزغاران بده غنا وسخجورس ولش داغد آيات بيان سي بارا سپنر ناس فرد دا روا دا ناروا دا روا دا ناروا متقي خپل عادي دي ناس او کده ته احکام نه سرګنجي بارا بنونی خبر لك لازم نه په هاني بناروا کې د دلی ورته دي ځان خبريه الله وی لکه دغه احکام چې بیان کړ نور آیاتونو ذکر ته بیان کذالک پر دغه رقم کده حدود چې بیان سو یبین بیانی الله خدای پاک آیاته خپل آیاتونه بیانی للناس د فرد خلق د څه د فار لعل شیهم دی یتقون دی متقین جوړ شي یعنی خلک دا نه تواني چې د خدای پاک احکام بیانی ځکه برای عملی کوم فائدہ بخدای پر اخر
خدای پاک پیدا نه پر اخلي الله یې هغه مستاده لپاره چې عملي کې دغه حدود څخه ځان وساتي په دغه حدود کې اندر ته وګرځي ماته نه کې دا بیرته ته مترکه جوړه فائدہ یې تا ته چې ته به د جنت مستحق شې ته به د ګناه څخه خلاص لعل شيء هم ضي يتقون مترکه مش په حکمت کې وسو پیدا لاسره چې معنا منفعت او الله تعالی راځي کیږي بل حکم الله پاک بیانې دا شپږم حکم ولا تاكلوا اموالكم ولا تاكلوا تاسمخري اموالكم خپل مالونه بينكم ما بين خپل بالباطل په باطله طریقه سره باطل طریقې نو ټول ناروا به یې تر لاندې سول د مثال په تور د کاهن سرګر یا پټ معلومي دا نه یا خبرانه پټ معلومي بل سادهګر جادوګر په دا غچري کم مال ګټي ناروا د مثال د زنا د لارې څخه مال ګټي حرام دي دا د باطل طریقې د زنا د لارې د رشوت د لارې څخه څوک مال ګټي د خلکو سره رشوتونه غواړي ناروا دي یا یو سړی پر رشوت باندې د بل مال کشي هغه ناروا دي دا ټول باطل طریقې تر لاندې معنا ده الله پاک دغه لفظ وایي دغه په نظم کې دغه جمله استعمالوي چې بارانو چې په دنیا یې ناروا نه تر لاندې باطل معنا په ناروا طریقه سره ولا تاكلوا تسمخري اموالكم مالون سيسي بينكم چې د اموال په منځ کې سيسي جيب الباطل په باطل طریقه مخري وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا فتاكلوا عتف الله درلادي ولا تدلوا بها او دا غير كم تسني جکات مکوي بها په اموال سره رسیدګي مکوي په دې سره الى الحكام وحكمرانانو ته د څه د فاري ورنږدې کوي لتاكلوا فريقا من اموال الناس تسي اخري فريقا يوسع من اموال الناس الاموال څخه د خلکو داس دستور داس وای علاقه د یو چا کمال دعوه کوي بار دعوه کوي څه چا په میدان کې خپل حاکم په خبر کې جائر ظالم خائن حاکم دي چې دغه نه پیسې ما صاحب پر د باندې بحث وسنو د په مال په دې ورته لري په خبر دي کې هغه چې جراو غړي بار خو مته وای شهیدان راوړل شهیدان نصر وزکه سم پر اخلا تقسمون پر اخلا تلاکون پر اخلا چې مته به ته د سفر په غم ظالم دي هغه ام مشکي کی ام مشکي یا دا مطلب څګور ولا وتدلو او چې تسره سدګي مکوي به په دغه اموال سره د خلکو اذا الحكام وحكمرانانو ته چې بار په درواغ قسم په درواغ باندې تاکل د سفر په طریقې نصیب من اموال الناس اموال سره د خلکو دا یو ترجمه بل ترجمه ده چې دغه به ضمیر چې دي او اموال ته راځي مګر خپل اموال وتدلو او تسنجي کی مکوي به په خپل اموال په رشوت پر طریقه اذا الحكام وحكام رشوت ور کوي د څه د فاره تاكلوا چې تسخو اخري طريقه یو څه من اموال الناس دخلوا اموال څخه په حق دي پر چا دعوه کړې ده باران او قاضي او حکمران خپل مال پر رشوت وروړي ورسېي نه په ورزيس پويږي وتدلو تسد سدګي مکوي به په اموال کوم اموال یا د خلق اموال او قاضي ته مور شي چې بل ورشي بیا دعوه پر کې په قسمه یې ګټي یا خپل مال پر رشوت کې به قاضي ته ورسېي بار د پر دعوه کړي هغه دعوه پر رشوت باندې ګټي د جدوار سره پاک منع وکړه د څه د پار لتاكلوا چې تس بار وخري فريقا يوسع من اموال الناس اموال څخه د خلق بالاثم په ګناه سره ځنی وخره درواغ پر وایي درواغ شهادي او تلاکونه پر اخله اسم دغه فناروا لري وخره نو تسد خپل مال په باطل مخري وانتم تعلمون وو فداس حال چې انتم تستعلمون علم ام لري چې دغه زي عکس استعمالون ولكن ناروا کشتري خو یې د ناروا زي استعمال ابل مظلوم نشته کړی دي مال ځنی خره علاوه خو یې هم چې مال لار ولې ناروا په خو ځکه در مال میږي مګر خدا دې وست تانندار ګرځي د ځان ملګری په دې خو په یوه ګرځي جمله کې بس ته جوړېدل یو څه دا په خو کې راځي دا بل مسلمان شکه پیسې ځنی اخلي علاوه دا باطلي طریقې دا د اموال او حفاظت علی پاک او فرمایي چې مالونه د مؤمنانو محفوظ یو تر بل په باطله طریقه نه خوري او دا ګناه ده او علی پاک دا سخت ګناه ده چې تشعر ام لري او دا ګناه هم کوي ولې دا د حرام دا بل حکم را مال باطلي طریقې په تفصیل بار په شریعت کې ډیر بیان شوی په بیع الای کې چې ګره باطلي طریقې ګرځي په شکل راغلي الله دا په یو مجمله جمله کې ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فناروا طریقه مقربان ناروا بر ما غره فقه تشریع ده واخر دعوانا